څوک به د دې دین او پښتو په سر سودا نه کوي دې کې که سر لاړو که مال لاړ شي پروا نه کوي دا تګ راتګ پښتونولي را سره نرمه لره اوبه د یخې او ډوډۍ د مولا ګرمه لره د سترګو تور مې په پښتو د سترګو تور مې په پښتو پښتون کاته سپین کړي لکه سپینغر مې دې ولس ته تور ویښته سپین کړي تازه چې پایم دا د ژبې په یارانو پایم د خپل ولس په لپو لپو دعاګانو پایم که د ارمان په زړګي پاتې وي راځه ورسره لاس آزاد د زورور توره تېره ورسره لیونه کېږم به آخر خو لیونتوب نه راځي ما ته د بل د بیرغ سیوري لاندې خوب نه راځي مهمه نه ده چې غریب یم او که خان یم زه خو په دې ویاړمه ملګرو چې افغان یم زه لیونه کېږم به آخر خو لیونتوب نه راځي ما ته د بل د بیرغ سیوري لاندې خوب نه راځي مهمه نه ده چې غریب یم او که خان یم زه خو په دې ویاړمه ملګرو چې افغان یم زه زران صاحب دا څوک چې په بنا سترګو ړندې سندرې وایي د ارګ د دیوالو د ننه ښې سندرې وایي د وخت سپینه لمن د شاه شهید په وینو سره ده تر اوسه د شفق پر مخ هغه تراړه خوره ده ما ته وایي مړ به شي بندي به شي ټکر به وخورې ولې ونې سپینې مو وایه خپل سر به وخورې وخت بدل شوی دی زړې خبرې هېرې که نور ته لوی سړی اوس وړې خبرې هېرې که نور څنګه یې هېر کم څنګه یې هېر کم ما نه یې سل پسرلي خوړلي پښتونستان زما 40 زره ظلمي خوړلي څنګه یې هېر کم ما نه یې سل پسرلي خوړلي پښتونستان زما 40 زره ظلمي خوړلي خرڅ شوی اثر د ازادۍ په قیمت نه پوهېږي ایوبي صاحب خرڅ شوی سر د ازادۍ په قیمت نه پوهېږي ښځو کې نر د خپلواکۍ په قیمت څه پوهېږي قضاوت نه دی دا چې ووایو کار نه دی شوی په لوړ پوړیزو د ښارونو سینګار نه دی شوی پلونه جوړ شوي سړکونه او پوهنځي جوړ شوي بعضې ښارونو ته برېښنا او پوهنځي جوړ شوي بیا رغونه او د کلو پراختیا شوې ده خو د ځمکې غصب او پټونه په رښتیا شوې ده بیا رغونه او د کلو پراختیا شوې ده خو د ځمکې غصب او پټونه په رښتیا شوې ده غلی معلوم دی په هر نوم پیر ملا خان صاحب دی وزیر وکیل رئیس والی او قمندان صاحب دی ناس په ترسوی لاس تر زنې انتظار تر کومه د چا په تمه یې ملګرو په دې لار تر کومه د ملک هره معامله تر یو جنجال لاندې ده پر دین حمله ژبه اشغال خوره تر سوال لاندې ده چا ویل چې موږ بند کرلي د لونګ نه کوو چا ویل چې موږ بند کرلي د لونګ نه کوو لالی صاحب موږ خو له جنګ سره په جنګ یو چې نور جنګ نه کوو خو زه نه پوهېږم چې دا دیموکراسي نظام دی که نه د هغه ظاهرشاه د وخت شاهي نظام دی زه نه پوهېږم چې دا دیموکراسي نظام دی که نه د هغه ظاهرشاه د وخت شاهي نظام دی دا پر میراث تر پاتې شوی سیاست څنګه وي 15 کاله ولایت او وزارت څنګه وي دا پر میراث تر پاتې شوی سیاست څنګه وي 15 کاله ولایت او وزارت څنګه وي ته زما آسونه دنګوه او زه دې پلی شمه اوس هم ونه جنګېږم چپ کښېنم او غلی شمه دلته دا وکیل صاحبان هم ناستې دي زخمونه هم تازه دي سیاستوال هیڅ رده هیڅ خپلېدلی نه شي ته به ورځې په غم خادۍ کې دوی درتللی نه شي د دوی پیسه نه ستا په ګور نه په کفن لګېږي نه دا په بیا آبادولو د وطن لګېږي دوی په چړو باندې ماڼې مالټې تورۍ پرې کوي موږ له پېخېټې پرې کوي زموږ مرۍ پرې کوي د اوټ نه مخکې به کورګی د زړه په سر ورکوي چا له به سیوري ورکوي چا له به لمر ورکوي د اوټ نه وروسته وایي څلور دیواله بېرته اوسي بیا مو لیدلی دي چې دا ښاغلي چېرته اوسي سیاستوال هیڅ رده هیڅ خپلېدلی نه شي ته به ورځې په غم خادۍ کې دوی ته تللی نه شي د دوی پیسه نه ستا په ګور نه په کفن لګېږي نه دا په بیا آبادولو د وطن لګېږي سیاستوال نه عمري دوستان نه دښمنان پاتې دي چې چېرته ګټه وه هغې لور ته میلان پاتې دي دوی په چړو باندې ماڼې مالټې تورۍ پرې کوي موږ له پېخېټې پرې کوي زموږ مرۍ پرې کوي د اوټ نه مخکې به کورګی د زړه په سر ورکوي چا له به سویري ورکوي چا له به لمر ورکوي د اوټ نه وروسته بیا څلور دیواله بېرته اوسي بیا مو لیدلی دی چې دا ښاغلي چېرته اوسي نو سیاست تر اوسه خپله نه کړی ولار ملګرو بعضې وایي چې نه مور لري نه پلار ملګرو
یاره نور څومره انتظار دا ستا لپاره وکړم منزله نور څومره مزل پر دغه لاره وکړم د هغه راسې د دریاب سر ته ونه رسېدو د سرخوړلي انقلاب سر ته ونه رسېدو قلم کاغذ نه کروندې ته څوک کومک راوړي دلته چې هر څوک راشي ځان سره ټوپک راوړي قلم کاغذ نه کروندې ته څوک کومک راوړي دلته چې هر څوک راشي ځان سره ټوپک راوړي د دنیا لوی بشر دوستان وي خو چې دلته راشي حاتم طایی نوشیروان وي خو چې دلته راشي ترې چنګیز خان او منګل خان هلاکو خان جوړ شي یا رنجټ سنګ یا ګوټ تیمور یا ګورګین خان جوړ شي څه خپله موږ د سرخوړلي عقل سر ته ناست یو نورو ته سیوري جوړوو په خپله لمر ته ناست یو سل سره شته ولې د سلو سرو سر نه لري دا وطن زر لري ملګرو خو زرګر نه لري سل سره شته ولې د سلو سرو سر نه لري دا وطن زر لري ملګرو خو زرګر نه لري د هغه راسې چې په سیمه کې یو بم چاودلی له ډېره درده مې دا زړه لکه غنم چاودلی اول مو ووژنې په بل بیا زمونږ خپل راشي د یو حجاج له ظلمه خلاص نه یو چې بل راشي نو ربه د دوو عمریانو یو دریځ راکا یا عمر راکا او یا عمر عبدالعزیز راکا الهي ستا د قدرتونو او د جمال په خاطر ستا د رحمت ستا د لویۍ ستا د کمال په خاطر ربه زما د محمد رسول الله په خاطر د نازولي ابراهیم خلیل الله په خاطر بیبي مریم بیبي آسیا بیبي عایشې په خاطر پروردګاره د مکې او مدینې په خاطر دین او مذهب پښتو او خاوره مې خوندي وساتي د تاریخ پاڼه مې زرینه میوندي وساتي زما د کړو ګناهو درته توبه لګوم د خپل ولس د سرکشي درته سجده لګوم دا 40 کاله زما کور سیخ کې ټومبلی ربه د جنګ لوبغاړو زما ورور سیخ کې ټومبلی ربه اوس هم سره زر یم اوس هم سره زر یم د تیر په څیر پښتون پاتې یم ربه د هر نعمت او راکړې د ممنون پاتې یم غنم زیتون زعفران پنبه حلال خواړه راکه نه خورم حرام توبه توبه حلال خواړه راکه نه خورم حرام توبه توبه حلال خواړه راکه تر بیا ښې چارې نړۍ مننه کوو د هیواد خوږژبی او پیاوړی شاعر مطیع الله تراب څخه کور مو ودان ډېره زیاته مننه کوو ویاړ یاستئ زموږ وایي هېڅوک نه راځي ستا مرګ ته له ډیلیه هېڅوک نه راځي ستا مرګ ته له ډیلیه ستا قاتل تا کې دننه دی سړیه که یو نشو نوم نشان به مو فنا شي که یو نشو نوم نشان به مو فنا شي کویټواله پکتیاواله پېښوریه د ژوندون نړیوال تلویزیون ډیرو درنو او معززو لیدونکو او د ژوندون په انګړ کې راغلو هیوادپالو میلمنو ته ښه راغلاست وایم او د دې ترڅنګ د هیواد د خپلواکۍ د 90مې کلیزې مبارکي وایم په دې هیله یم چې دغه کلیزه زموږ د هیواد دپاره تلپاتې سوله نیکمرغي او پرمختګ راولي دا چې د خپلواکۍ د ورځې په ویاړ باندې دغه غونډه په لار اچول شوې ده نو په غونډه کې موږ ډېر اړخونه لرو چې د غونډې وروستۍ برخې دي او په وروستیو برخو کې موږ سپورتي ننداره لرو چې زموږ د تیکواندو لوبډله به راشي او تاسو ته خپل ننداره وړاندې کوي چې د محترم استاد بابکر خیل د تیکواندو لوبډله ده او یا هم ټولنه ده او همدارنګه د دې ترڅنګ د هیواد ډېر پیاوړی تکړه او خوږژبی سندرغاړی عبدالله مقری به هم زموږ سره وي په خپرونه کې په غونډه کې په ویاړ چکچکې وکړئ مقری صاحب شعر چیرې وي ښې ونازوئ او همدارنګه د خوست څخه راغلی تکړه سندرغاړی تکړه هنرمند ګلرؤف شوقي هم زموږ سره شته چې ګلرؤف شوقي به موږ او تاسو ته د امن په هکله سندرې ووایي او د دې ترڅنګ زموږ د څکانو ورونو د چوببازۍ برخه ده چې هغوی به هم تاسو ته خپل نمایشات وړاندې کوي اوس هم د بابکر خیل د تیکواندو د ټولنې په ویاړ باندې ښې چکچکې وکړئ تر څو تاسو ته ښایسته ننداره وړاندې کړي